په زابل کې ساتل ویدلی ماشوم ساه ورکړه. راپورونه وایي په زابل کې د حیدر په نوم هغه ماشوم چې څو ورځې مخکې ساتل ویدلی و د ډېرو هڅو سره ساه ورکړه. د څو ورځې راهیسې په ټولنیزو شبکو کې په دې باب ضد و نقیض راپورونه خپرېدل. په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي چې دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېده د سې شنبې په ورځ 15 متره ژورې ساتل ویدلی و او نن سهار په داسې حال کې راوویستل شو چې مخکې ساه ورکړې وه. ویاړ زیاتوي لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست په زابل کې د څو ورځې راهیسې یو ماشوم ساتل ویدلی و. نن سهار مو د هغه جسد ترلاسه کړ خو له بده مرغه ژوند یې لاسه ورکړی و. د ماشوم د ژغورلو لپاره د زابل ټولې دولتي ادارو او عامو خلکو د خپلو ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړه. د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام کې د طالبان د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې دولت بل لوړپوړي چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلی و. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارکوونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.